برنامه وړاندې کوونکی عارف اوریا. ایله درنه او قدرمنو هیوادوالو، بیا نن زه عارف اوریا ستاسو په چوپړ کې حاضر یم په دې هیله چې د ویډیو تر پایه پورې ما سره اوسیږي. قدرمنو، لکه څنګه چې تاسو وینئ 10 لغتونه دي. د هغه لغتونه دي چې په تیرو درسونو کې ما له تاسو سره په جملو کې استعمال کړي دي. نو غواړم چې د هر یو جدا جدا در سره شریکم، ترجمه کم او ورباندې جملې هم جوړې کړو ترڅو دغه لغتونه مو ښه زده شي. سلام هموطنان نهایت عزیز، باز هم عارف اوریا در خدمت شما عزیزان هستم. امروز همراهتان ده لغت شریک میسازم که این لغت ها را قبلا ما شما در درس ها در جملات استفاده کردیم و فقط اینجا میخوام که تنهایی هر کدامش براتان تلفظش کنم، معنایش کنم و در جمله هم استعمالش کنم تا که شما خوبتر و آسانتر یاد بگیرین و برای شما آسان باشه. نو دوستانو، دغه لس لغتونه در سره شریکوم، هر یو به ز اول وایم، ترجمه کوم درته، تلفظ، بیا د هغې نه وروسته بیا به پرکټس پې کوو، هر یو به تاسو ما پسې تکراروئ. خو اول به د اول نه شروع وکړو. از اول شروع میکنیم. actor، ممثل، اداکار، مذکر. actor. ایمان is an actor. ایمان is an actor. ایمان is an actor. ایمان یا ممثل دی. ایمان یک ممثل است. actress، ممثله، ممثل مؤنث که دختر باشه. لینا is an actress. لینا is an actress. لینا یوه ممثله ده. لینا یک ممثله است. خانمی که در فیلم کار میکنه، هغه نجلی چې په فیلمونو کې کار کوي. avenue، سرک یا خیابان. هغه سرک ته دوستان وایي چې عموما د هغه دواړو طرفونو ته ونې وي. سرک را میگد که هر دو طرف درخت داشته باشد. ایان lives on Fifth Avenue. ایان lives on Fifth Avenue. ایان په پنځم سرک ژوند کوي. ایان در سرک پنجم زندگی می کند. church، کلیسا، د عیسویانو د عبادت ځای، جای عبادت عیسویا. James goes to church every Sunday. James goes to church every Sunday. جیمز هر یک شنبه کلیسا ته ځي. جیمز هر یک شنبه به کلیسا می رود. commercial، تجارتی اعلان، اعلان تجارتی. commercial. I don't like to watch commercials. I don't like to watch commercial. د تجارتی اعلانونو یا د تجارتی اعلاناتو ننداره می نخوخیگی. تماشای اعلانات تجارتی را دوست ندارم. I don't like to watch commercials. commercial. cooking school، د پخلی ښوونځی، مکتب آشپزی. Rayhan teaches at the cooking school. Rayhan teaches at the cooking school.
Raihan teaches at the cooking school. ریحان د پخلی په ښوونځی کې ښوونه کوي. ریحان در مکتب آشپزی تدریس میکند. gas station gas station gas station gas station د تیلو پمپ یا پمپ تیل. There is a gas station near my house. There is a gas station near my house. زمون کور سره نږدې یو د تیلو پمپ دی. نزدیک خانه ما یک پمپ تیل است. There is a gas station near my house. Hospital 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 روغتون شفاخانه hospital. Dr. Shakir works at the hospital. Dr. Shakir works at the hospital. Dr. Shakir works at the hospital. Dr. Shakir په روغتون کې کار کوي. دکتر شاکر در شفاخانه کار میکند. theater 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 سینما theater. I don't want to go to the theater. I don't want to go to the theater. I don't want to go to the theater. زه نه غواړم چې سینما ته لاړ شم. من نمیخواهم که سینما بروم. night 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 شپه شب. Rabia sleeps early every night. Rabia sleeps early every night. Rabia sleeps early every night. رابعه هر شپه وقتی ویده کیگی. رابعه هر شب وقت میخوابد. picture 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 انظور عکس picture. Can I take your picture? 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 آیا زه ستا انظور اخیستی شم؟ آیا من می توانم عکس شما را بگیرم؟ recipe 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 دوستانو د پخوالی طریقه یا طرز پختن را میگه. recipe. Can you please give me the recipe for ashak? Can you please give me the recipe for ashak? Can you please give me the recipe for ashak? آیا کولای شئ چې د آشک د موادو لیست راکړئ؟ آیا می توانید که طرز پختن آشک را برایم بدهید؟ sauce 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 چکنی sauce. Roya likes tomato sauce. Roya likes tomato sauce. Roya likes tomato sauce. رویا د رومیانو چکنی خوښوي. رویا چکنی بانجان رومی را دوست دارد.
university 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 پوهنتون دانشگاه Where is your university? Where is your university? Where is your university? ستاسو پوهنتون چرته دی؟ دانشگاه شما در کجا است؟ Waiter 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 د هوټل شاگرد گارسون Najib is a waiter Najib is a waiter Najib is a waiter Najib د هوټل یو شاگرد دی نجیب یک گارسون است waitress 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 د هوټل شاگرده گارسون که مؤنث باشد Sima is a waitress. Sima is a waitress. Sima is a waitress. Sima د هتل یو شاگرده ده. سیما یک گارسون است. سیما یک گارسون است. cook 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 پخول پختن کوک آشپز تا هم وای دوستان عزیز کوک آشپز را همچنان میگوید Can you cook mantu? Can you cook mantu? Can you cook mantu? آیا تاسو منتو پخولای شی؟ یا آیا ته منتو پخولای شی؟ آیا شما منتو را پخته کرده می توانید؟ clean 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 پاکول پاک کردن تمیز کردن فیروزه is cleaning the house فیروزه is cleaning the house فیروزه is cleaning the house فیروزه کور پاکوی فیروزه خانه را پاک می کند یا فیروزه خانه را تمیز می کند delicious 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 خواندور مزدار Marwa makes delicious food. Marwa makes delicious food. Marwa makes delicious food. Marwa خواندور خواړه جوړولای شي. مروه خواندور خواړه جوړولای شي. مروه غذای خوشمزه را جور کرده می تواند. Intelligent. 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 هوښیار. هوشیار. ذکی. Lailuma is an intelligent girl. Lailuma is an intelligent girl. Lailuma is an intelligent girl. Lailuma یوه هوښیاره نجلۍ ده. Lailuma یک دختر هوشیار یا ذکی است. دوستانو راځئ چې یو تمرین وکړو. په دغه چارت کې 4 خانې دي. له هرې خانې نه به یو ټکی راخلئ او له هغې څخه به جملې جوړوئ.
مثال په ډول باندې ما یو مثال لیکلی ده، مثلا I have to buy a carton of milk. زه باید یو قطعه شودی واخلم. دوستان عزیز لطفا در این چهار خانه هست، از هر خانه یک حرفش میگیرین و از این جملات شما میسازین و در کامنت لطفا بنویسین تا ما بفهم که آیا شما درست نوشته میکنین یا خیر. در مثال ما نوشته کردیم که I have to buy a carton of milk. من باید یک کارتن شیر بخرم. به این شکل شما 5 جمله را در کامنت بنویسید. ستاسو له توجه څخه نړۍ مننه. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. قدرمنو هیوادوالو، د ویډیو لایک او شیر مو هیر نشي او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سابسکرایب کړئ. مننه. تشکر از توجه شما عزیزان. با امید اینکه ویدیو قابل پسند شما قرار گرفته باشد. هموطنان عزیز لطفاً لایک و شیر این ویدیو را فراموش نکنید و چینل یوتیوب ما را نیز سابسکرایب کنید. تشکر. ژوندی دوی افغانستان. زنده باد افغانستان.